درې ملګري په نورخان کلي کې اوسېدل. د هغوی نومونه رضوان، بابر او وقاص وو. د ورځې به دوی ډېر ښه او شریفانان ښکارېدل، خو د شپې په تیاره کې به دوی غلا او ډاکه کوله. دا درې واړه د ماشوموالي ملګري وو. د دوی ملګرتیا ډېره مضبوطه وه، خو د ژوند ټکرو او حالاتو دوی په دې غلطه لار روان کړي وو. دوی درېو یو ورځ واورېدل خانګل کلي کې سمالداره کسان ژوند کوي چې د هغوی کورونه د سرو زرو او د سپینو زرو د قیمتي شیانو ډک دي. لالچ د دوی په زړونو کې پیدا شو. دوی د ورځې پلان جوړ کو. اخر اول دوی دا فیصله وکړه چې یو لویه غلا وکړو او بیا به د ټول عمر د پاره غلا پریږدو. دوی د غلا طرف ته روان شو. لاره ډیره سخته وه، خو دوی وی چې دا غلا به خامخا کوو. خانګل کلي ته ورسېدو سره دوی په یو غار کې پاتې شو او د ټولې شپې پلان په ذهنونو کې و. کله چې شپه شوه دوی یو غټ شاندار کور طرف ته روان شو. چې د کور معاینه یې واخیسته دوی نور خوم ډاډه شو چې دلته ډیر خلک نشته. په خاموشۍ سره کور ته دننه شو او د یو بوډۍ ښځې کمرې ته ورسېدل. هغه بوډۍ ډیره زیاته خوب کې ورغلې وه. د دوی په زړونو کې یره خوم وه، خو لالچ نه پرېښودل. دوی ډیر زر یو زوړ صندوق وموندو چې قیمتي سکې، سره زر او کاغذونه پکې وو. ټول سامان یې راټول کو او په خاموشۍ سره د کوره ووتل او بیرته د کلي طرف ته روان شو. خو وقاص دا ووی چې دومره لویه خزانه اوس چرته پټه کو، خو چرته کلي ته یې ویسو نو هلته به راباندې خلک شک وکړي. نو دوی خپل صندوق په یو ځنګل کې کېښودو او سکې ځان سره وقاص واخیستې. د شپې چې کله خپل کورونو ته لاړل، وقاص د سکو کڅوړه کولاو کړه. په دې کې 2000 سکې وې، خو یو لفافه پکې خوم وه چې پې لیکلي و زما د لور په نوم. وقاص لفافه کولاو کړه او یو څو ټکي ولوستل. د وقاص لاسونه پړچېدو شو چې په هغې کې لیکل شوي و زما ګرانې لورې، کله چې ته دا لیکل ګورې شاید چې زه به په دې دنیا کې ژوندی نه یم. ستا پلار مخکې مړ شو او مونږ یې پرېښودو. مونږه دا ټول ارڅه د ستا د جخیز دپاره راجمع کړي، د ستا د ژوند د خوشحالو دپاره. زه دعا کوم چې دا واخلي او نوی ژوند پې شروع کې او خوشحاله اوسې. د وقاص د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وقاص خپله مور رایاده کړه او سوچ یې وکړو، خدا چرته زما د مور سامان و. بله ورځ سحر هغه رضوان او د بابر خواله لاړو او هغوی ته یې ټوله قصه وکړه. هغوی دواړو ته انکار وکړو. رضوان ورته وی دا زمونږ د 3 واڼو دی او دا مونږ اوس د یو کاغذ لیکلو دپاره واپس کو. وقاص دواړو له ډیر په مینه جواب ورکو، خو غواړئ زه به تاسو له خپلې قصې خزانه درکم. زه د کاغذ نه یریږم، خو د دې مور اوښکې نشم برداشت کولی. یو څو ګنټې پس وقاص هغه کلي طرف ته روان شو. کله چې کور ته ور ورسېدو دروازه کولاوه وه. په یو کمره کې یو ځوانه جینۍ ناسته وه او ژړل یې. وقاص پې په مزه سلام وکړو او ورته یې ووی ما د ستا د مور یو امانت بیرته راوړی دی. جینۍ حیرانه شوه او تپوس یې ترې وکړو ته څوک یې؟ وقاص ورته ووی یو ګنهګار انسان یم. بیا یې ټول سامان واپس کېښودو څنګه چې راغستی و. جینۍ چې ټول حقیقت واورېدو غلې شوه. څه ټایم بعد یې وویل وقاصه انسانیت ستا په زړه کې اوس هم ژوندی دی. تا زما د مور اخرنی وصیت او ارمان پوره کو. کله چې وقاص واپس کور طرف ته روان شو
نو جینۍ ورته آواز ورکو مزه دا کور خوشی دی څوک خوم پکې نشته خو تا ورته عزت ورکو خو غواړې دلته پاتې شه او یو ښه کارونه شروع کا یو څو میاشتې پس دواړو واده وکړو وقاص اوس غل نه یو ښه بزنسمین جوړ شوی او کله چې رضوان او بابر د ده نوی ژوند ولیدو د وقاص عزت او سکون او کامیابی نو د دوی زړونه خوم بدل شو او هغوی خوم د وقاص سره حلال رزق ګټل شروع کړل انسانیت د ټولو نه غټ مذهب دی ملګرو خو ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره